په سویلي وزیرستان کې چې ډیر وخت یې نوم له ناامنۍ، جګړو او بې ځایه کېدو سره تړل شوی، نن یو داسې ښکلی منظر مخې ته راغلی دی چې د امید، تعلیم او خپل کلتور خوشبویانې ترې محسوسیږي. د واڼه د موسی نیکه پبلک های سکول زده کوونکو د خپلې سیمې دودیز خواړه په خپلو لاسونو تیار کړل او په یو ځانګړي نندارتون کې یې میلمنو ته وړاندې کړل. دا یوازې د خوړو نندارتون نه و، بلکې د جنوبي وزیرستان د کلتور، میلمه پالنې او روایتونو یو ژوندی انځور و. هر دسترخوان د خپلې سیمې یو کیسه کوله. زده کوونکو میلمنو ته ویل چې دا خواړه څنګه جوړیږي، د کومو دودونو او خوشحالو برخه وي او ولې د دوی د کلتور مهمه نښه ګڼل کیږي. د ماشومانو په خبرو او وړاندې کولو کې د خپل کلتور سره مینه او ویاړ له ورایه ښکارېده. دغه نن ریزم مقصد چې میشه په کیمه واژه، یعنی داسې کیمه مین ریزن چې میش دغه ریز مناوي هغه دادو چې میش خپل ثقافت، میش خپل خواروک چوک، میش په دا کې ډور دی چې میش تو خپل ثقافت ویر نه کی. نو دغه د خپل ثقافت ژوندی کولو لپاره میش د سکول انتظامیه دغه فیصله وکړه چې میش یو داسې پروګرام ارینج کوي چې میش تو خپل مخکینای خواروک، خپل ثقافت هر څه کې ژوندی کی. په دې پروګرام کې د سکول استادانو، سیاسي وګړو او د سیمې مشرانو هم ګډون کړی و. هغوی د ماشومانو د زحمت ستاینه وکړه او وی ویل چې دا ډول پروګرامونه ماشومانو ته یوازې زده کړه نه ورکوي، بلکې هغوی د خپلې خاورې، خپل تاریخ او خپل کلتور سره هم آشنا کوي. او د دې کوم سوچ کړای دی چې د میش خپل پلارې نیکیل یا د پښتنې څه قسم خروکې وي، هغه خروکې میشته په د غونډې ټبل باندې یې شه هاویر وښولې نامینه یې هر وښول. نو زه ډېر زیات اپریشیټ کوم او مو ذاتی ریکوست دی ته دا وکړ چې کله هم ملما دې درسي کور ته در درسي توس د شینه صدا کوي هغه د پلارې د نیکی چې کیم ها خروکې راونه وي هغه جاری وسوتای پریکټیکل شکل ورکړي. یو کوم ساتینه ها ټیکي بدا کې نه څه بیمورشته نه سه حزن خروپیږي او زیات خرچه نه پکېږي. دا نه سبو چې کیمه منګایي دي او په دغه منګایي په هغه باندې هغه د میش چې کیم طلبار دا یا مالیداد یا دا شینه کڅوک بجویر نه کی فائدہ حزیته د صحت او ټیکي. د سکول پرنسپل اویل د دې پروګرام مقصد دا دی چې نوې نسل د خپلو روایتونو نه خبر شي او هغه کلتوري ارزښتونه ژوندي وساتي چې له مشرانو نه ورته په میراث پاتې دي. د هغه په وینا که خپل کلتور وساتل شي نو د یو قام پیژندګلوي هم ژوندی پاتې کیږي. جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې د تیرو څو لسیزو ناامنۍ پکې د تعلیم او کلتوري هلو ځلو مخه ډیره نیولې وه. هم د دې له امله دلته دا ډول پروګرامونه ډیر کم تر سترګو کیږي، ځکه د موسی نیکه پبلک های سکول دا نوښت یوازې د یو سکول یوه غونډه نه، بلکې د دې خبري ثبوت هم دی چې که فرصت برابر شي د دې سیمې ماشومان د تعلیم ترڅنګ خپل کلتور او دودونه هم په ډیره مینه ژوندي ساتلی شي. کا تیرا کا نانګې دی کا خاطر کې دی دا په ټوله دنیا کې یونیک دی. میشته په چار خو چې رانت کیما د موسانیان کیما ریت مناو کړه په دا کې اورډر داسې بچو چې په دا کې وداس پروتین لري چې یو ندی نو خالي لا پاتہ موسانی کا په دغه رنګ کامیاب لري او کله دا یې ناکام نه کو هر هغه قوتینه چې د موسانی کا سکول د بربودۍ کوشش کو اعلی د خپل بربود. د پروګرام په پای کې هغه زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شول چې خواړه یې په ښه ډول تیار کړي وو. خو د دې ورځې تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا وه چې ماشومانو په عملي توګه وښوده چې خپل کلتور یوازې په کتابونو نه بلکې په عمل، هنر او ګډو هڅو هم ژوندی ساتل کیدی شي. له واڼه دا رنګین انځور دا پیغام ورکوي چې تعلیم هغه وخت لا ښکلی شي کله چې د خپلې خاورې له کلتور، روایتونو او شناخت سره یوځای مخته ولاړ شي. همدا کار د راتلونکي نسل لپاره د خپل هویت تر ټولو قوي بنیاد جوړوي. خالده نیاز، شیال نیوز، سویلي وزیرستان.